ډېره مننه جمهوري صاحب ورکړو راغلاست ورته وایي په خیر راسئ کندهار ته پس له ډېرو کلونو څخه مهرباني که ستاسو د سفر هدف چې راغلی یاست موږ ته تشریح کړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د ټولو نه مخکې تاسو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته مبارکي وایو چې الحمدلله تېره شپه تېره ورځ یوازینۍ هغه ورځ به چې په افغانستان کې وایي په تقریبا په شاوخوا 40 کلونو کې چې په افغانستان کې یو کس هم موږ مړی نه درلودی او زموږ د راتګ دلته اولنۍ ورځ چې نن موږ تقریبا د شلو کلونو وروسته چې موږ راګرځو نو زموږ لپاره ډېر یو تاریخي لمحې او تاریخي صحنې وې. همدغه میدان څخه زه یو وخت کې 20 کاله مخکې یو ډېر بد حالت نقل شوی وم او 20 کاله بعد الله پاک تقدیرونه دي 20 کاله بعد هم هغه میدان ته بیرته رالم چې افغانستان ته داخلېدم هغه میدان کې بیرته داخل شوم. خیر دا خو هغه شخصي څه د زموږ د ټولو دپاره د خیر خبره ده. او نن موږ د محترم برادر اخوند د امارت اسلامي افغانستان سیاسي مرستیال د هغه په مشرۍ باندې چې کوم وفد قطر دوحې څخه په یو خاصه تیاره کې د هغه د سره رالو موږ تقریبا 9 نفره هغه کې ملګري وو د ده په مشرۍ باندې چې هغه خاص تیاره کې کندهار ته راورسېدو او کندهار ته چې در رسېدو سره د خوشحالۍ دا ځای دغه و چې ما ویل چې اول د ډېرو کلونو نه پس خپل وطن ته راوګرځېدلو او وطن ته راګرځېدو باندې هر څه چې مې لیدل نو موږ خپله سخت متاثره وو، ژړا او خوشحالي وو. باور وکړئ دا سره ګډ وه د دې ملګرو مې د استقبال کوونکو هم زموږ هم هره صحنه چې به راتلله نو موږ ونه ویلې چې اوس موږ مناسبت د ملګرو سره وکړو که خپل ځان کنټرول کړو چې هغسې یو حالت وي چې د خوشحالۍ حالت د خلکو په مخونو کې د خوشحالۍ علامې او اثرات وینو او په وطن کې جنګ نه وینو او دغه سره وطن ته چې رالو نور په دې وطن کې یعنې د مشرانو د امارت اسلامي افغانستان د عفو نه راوروسته نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په خپله سترګه کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو هم دغسې یو حالت د الله نه چې افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه په ذهن نه په سترګو وینو چې هغه څه د دښمنۍ احساس وکړو او د همدې دپاره به کوشش کوو چې د هغه خپل غیور او مسلمان او ځورېدلي ولس د خدمت دپاره نور موټي ټینګې کړو او د هغوی د خدمت دپاره یو د بله ټول لاس سره ورکړو. همدا راز لکه څنګه چې ما وویل چې موږ په سترګو او نه په سوچ کې نه په فکر کې دا راځي چې بیا دې موږ په دې وطن کې د هغه راوروسته موږ هېڅوک د دښمن په سترګه نه ګورو. راځئ چې ټول هم دغه احساس را سره دی چې په ټولو د دې وطن د خلکو خدمت وکړو، په هر بخش کې چې هر څوک څه زده وي په دې وطن کې خپل وس صرف خپل هغه طاقت په دې وطن کې صرف کړو د آبادۍ دپاره. نو دغه راوروسته د راتګه چې کله دلته راورسېدو دغه د خوشحالۍ او د تاریخي صحنو نه وروسته بیا هم دغه مشران دلته راورسېده او الحمدلله چې کله ښار ته رالو په ښار کې مې هم چې کله ښار خلاص ولیدی او خلک مې ولیدل موږ ته دغه احساس و دغه د یخي وخوا او بله خوا چې کوم دوکانونو کې خلک لیدله د هغوی د چرونه مو د خوشحالۍ احساس کړی دي او د الله پاک نه غواړو چې د همیشه دپاره دغه خوشحالي دی لکه څومره ډېر وخت په غمونو کې تېر کړی دی چې د دې د همیشه دپاره نور چې کوم ژوند افغانانو ته الله پاک ورکړي په دې خپل وطن کې په سوکالي خوشحالي ورورولي تېر کړي او نور هغه غمجنې ورځې او هغه خواري او هغه دربدري او اختلافونه او هغه شیان چې هغه ټول د منځه ولاړ شي او ټول په ټولو باندې لاس سره ورکړو خپل وطن آباد کړو. ډېره مننه. یوه پوښتنه چې د خلکو سره ده د نظام په اړه څه ډول نظام وي او د بیرغ په اړه کله کله خلک پوښتنې لري چې نظام به څه ډول زموږ د راګرځېدو سره چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه ځای څخه موږ غواړو چې د حکومتدارۍ په هکله باندې به هم
سر د سبا نه انشاءالله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کېږي د هغه دپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر وکولی سو چې هغه د حکومتدارۍ دپاره هر ترتیب چې جوړ سو هغه به ستاسو سره انشاءالله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به انشاءالله د هغه دپاره کار وشي. تېر کې چې پر تاسو یو انتقاد کېدی ولسي مشران او خاصتا د ګوندونو مشران ستاسو سره یو ځای نه وه او غوښتنه مې داسې ده چې هم د تېر حکومت او هم د ګوندونو مشران چې باید ستاسو سره اوسېږي کوم طرح او پلان شته چې باید ځای ورکړي تر څو راتلونکي کې هغوی تاسو ته خطر نیسي. حالات او شرایط ډېر تغیر کوي یعنی اوسني حالات او شرایط که تاسو ووینئ دا ډېر فرق کوي د هغه نه چې مخکې وو. تاسو اوس وینئ یعنی اوس په الحال چې دا اوسنی وخت تاسو وینئ موږ خپله د دې فکر نه کوو کېدای شي تاسو هم د دې تصور نه وکړئ چې په دغسې یو فضا کې ټول سره واوسېږو. نن وینو په کابل او کندهار او په ټولو ښارونو کې هر هغه څوک چې پر هر رتبه چې راغلي دي هر څه چې سوي دي هغه ټوله د منځه ولاړه یعنې څوک دا څه نه وایي چې دښمن شیرې دي دښمن مسله ورکه سوه. نو همداراز د آینده دپاره موږ دغه امید لرو چې څومره کولی سو په دغه هڅه په دغه باب باندې څومره مخته تللی سو خپل وس به شندو او دغه دپاره به کار کوو. مثلا سوال چې ولې لومړی کندهار انتخاب کابل ته نو دا طبیعي ده موږ تللي هم د دې کندهار ته رالو او دغه ځای به انشاءالله شروع کوو او دغه ځای څخه به مشورې شروع کوو خدا کول کابل ته به هم ځو او دا دغه نه دي چې صرف دغه ځای دا مشران شون د اول د ټولو مهم مسله چې و د زموږ د هیوادوالو د امنیت مسله وه په مختلفو ښارونو کې مشران هم په دغه باندې چې خپل مشران ته ویل چې امنیت هغوی تامین کړي او د امنیت استحکام راولي او خلکو ته کوم تکلیف پیښ نشي د نظم د برقرارولو دپاره کېدای شي مشران هم تقسیم وه. په همدې خاطر باندې موږ اول دا خوښه ونګڼله چې اول کندهار ته راسو د کندهار نه پیل وکړو د مشورو تر څو پورې چې بیا کابل ته ځو او دا مسله پای ته رسېږي. د نړیوال ټولنې غوښتنه د نوي حکومت څخه د مجاهدینو دا ده چې بشر حقوق بیان ازادي د ښځو د کار او تعلیم برخه کې دوی ومني دوی اماده دي چې دغه حکومت څخه ملاتړ اعلان کړي. موږ انشاءالله دا امید لرو لکه څنګه چې افغانان تر اوسه پورې وتوانېدل الله پاک دومره یو غټ مشکله سره وایستل انشاءالله موږ دا امید لرو چې همدغه څه چې خلک بیانوي د بشر حقوقو د دې باندې انشاءالله موږ ژمن یو موږ د افغاني علیا عنعناتو په رڼا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو په رڼا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو هم انشاءالله موږ دا امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا به په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وښیي او هغه څه به یې تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي اکثره ستایل سوي دي امید لرو چې نور به هم مخته ولاړ سو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. الحمدلله این جای خیلی خوشحالی است که ما بعد از بسیار وقت بر وطن عزیز خود برگشتیم. امروز یک هیئت عالی رتبه امارت اسلامی افغانستان از دفتر سیاسی به مشری به رهبری معاون سیاسی امارت اسلامی افغانستان محترم مولا برادر آخوند به اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود. همچنانی که برادر ما فرمودند واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند و هیچ کدام احساس تشویش ندارند از مجاهدین و این بسیار جای خوشحالی است الحمدلله. مجاهدین مصروف تحکیم امنیت همشهریان خود هستند. نهایت در کوشش هستند که کسی نتواند بعض دزدا یا بعضی اخلالگرا هستند از لباس از نام مجاهدین استفاده سو نکنند و همشهریان عزیز ما را تکلیف نرسانند. الحمدلله نیروهای امارت اسلامی افغانستان بسیار با جد جهد یعنی زیاد در این کار مصروف هستند. تحکیم امنیت برای ما اولویت دارد. این بسیار مهم است برای ما که همه افغانا اولا احساس امنیت بکنند. هیچ کس آبروی هیچ کس حیثیت هیچ کس باید توهین و تحقیر نشود
همه افغان ها برادروار با هم در اینجا زندگی داشته باشند و دیگه در افغانستان مسئله جنگ و مسئله دشمنی دیگه ختم است. همه افغان ها در یک شرایط مسالمت آمیز با هم انشالله زندگی خواهند کرد. هیچ کس در وطن عزیز خود توهین تحقیر نخواهد شد. این وطن از همه افغان هاست، از همه ما هست. هر کس حق دارد در وطن خود زندگی بکند، در وطن خود خدمت بکند بر اساس لیاقت و تخصصی که در هر رشته دارد. ما استقبال میکنیم. ما انشالله در خدمت هموطنان عزیز خود هستیم. از این خاطر انشالله آمدن هیئت امارت اسلامی افغانستان برای مشورت با دیگر بزرگوارها با رهبریت امارت اسلامی افغانستان است. ما هر چه زودتر بتوانیم انشالله بعض ترتیب هایی که لازم است او را ترتیب و بعدا همراه شما ژورنالیست های محترم شریک بسازیم. لوستي ځوانان ډېر په تشویش کې دي ځکه دوی وایي که چې طالبان بیا پروا کېږي په ادارو کې به خپل کسان وګماري او د دوی زده کړې یا شاید بې ځایه شي. همدارنګه د بهرنیو مؤسسو کارمندان فکر کوي چې بېکارۍ به رامنځته شي ځکه ډېری بهر ته ځي. د سوداګرۍ زده کړو او د کاروبار په اړه اسلامي امارت به څومره دغه برخې ته پام کوي؟ واقعا شما بسیار یک سوال خوب کردین. یک تصمیم امارت اسلامی افغانستانی است که دیگر هیچ جوان ما دیگر در دریاهای اروپا، در بحرهای اروپا، در صحراهای همسایه ها در اونجا از بین نروند. همه در وطن عزیز خود باشند، همه در وطن خود خدمت بکنند. دیگر ما هیچ تفکیک قائل نیستیم که این فرزند این طالب است، این نیروی امارت اسلامی افغانستان است، این جوانان هستند. همه مشترکاً انشالله با هم یک جا کار میکنند. دیگر هیچ ما نیاز داریم به جوانای خود. برای تعمیر و ترقی افغانستان به این ضرورت دارد که جوانها باید باشند در وطن خود. هیچ نوع احساس باید خطر نکنند. دیگه تا حال هم میبینین، به چشم خود میبینین که انشالله ما اعلان کردیم از تریبیون امارت اسلامی را اعلان کردیم که دیگه هر چیزی که گذشته و گذشته است. کسایی که ما را توهینم کردن، تحقیرم کردن، هر چی کردن دیگه سر از امروز امارت اسلامی برای همه عفو اعلان کرده است. ما دیگه با هیچ نیروی امارت اسلامی در پی انتقام گیری از کسی نیست. همه یعنی چی در بخش نظامی است، چی در بخش ملکی است، چی جوانای محترم ما هست، همه در وطن عزیز خود باشند، مطمئناً در اینجا باشند. نیروهای امارت اسلامی در خدمت از اوناست. با هم مشترکاً برادروار با هم خدمت کنیم، وطن عزیز خدا آباد کنیم بخیر و ما و شما هم همراه دیگرها سیالی کرده بتانیم. بهر ته تللي مشران تیر حکومت یا شمالي ټولواله چې د طالبانو سره د دښمنۍ مخینه لري، امارت به وتوانېږي هغوی قانع کړي چې هېواد ته راسي؟ خو از طرف ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند، در وطن خود بیایند، بشینند در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند در وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان ها خواهش ما است که دیگر خود تکلیف ندهند، مهاجر نشوند، نه به کشورهای همسایه، نه به کشورهای دیگه اروپایی و غیره. همه باید در وطن عزیز خود باقی بمانند، در وطن خود خدمت بکنند. ما همه انشالله با هم یک جا وطن خود آباد کنیم. امرالله صالح نن یو ټویټ کړی دی پنجشیر کې دی، کابل ونیول شو. ولې پنجشیر پاک دی؟ او د امرالله صالح وروستی ټویټ چې وایي ولسمشر نشته د حقوقي نگاه څخه د اساسي قانون له لارې دی ولسمشر دی. د دې دا په اړه څه وایاست؟ خو برای شما بهتر معلوم است که اساسی بنام اساسی قانون چیزی که بود او را غربی ها یک چیزی را آوردند اینجا ترجمه کردند، از طرف خود یک چیزی را اعلان کردند. امروز میبینید که کسایی که با زور با 52 افغانستان آمده بودند اونا همه رفتند امروز.
اساس قانون هم همراه خود بردند اونا. دیگر خواهش ما از همه افغانایی است که دیگر جای جنگ نیست افغانستان، دیگر جنگ ختم است در افغانستان. همه افغان ها در وطن خود باشند، هیچ کس باید نه اعلان جنگ کند، نه فرصت، نه کسی آماده بر جنگ است در افغانستان. انشالله همه افغانستان تحت کنترل نیروهای امارات اسلامی افغانستان است. ما می خواهیم که دیگه همه افغان ها با هم برادروار زندگی کنند، خدمت کنند، وطن خود آباد کنند. دیگر باید هیچ کس امنیت افغانستان باید اخلال نکند. چرا پنجشیر تعلیم مانده؟ فکر نمی‌کنید که معامله نشده؟ خب در پنجشیر هم بسیار مردمای پنجشیر هم بسیار مردمای مخلص و نیک و وطن دوست زیاد است. در رابطه هستند با امارات اسلامی افغانستان. انشالله در پنجشیر و غیر پنجشیر انشالله هیچ مشکل نخواهد بود.